السلام علیکم دوستانو، زه حکیم الله د خپل ټي وي سره حاضر یم. نن موږ سره یو خپل آرټست خپل کامیډین شینو ماما ناسته، هغه سره دوه خبرې کوو د هغې د فن په هکله، د هغې د زندګۍ په هکله. موږ سره خو ډېر کار کړی، موږ ته ډېر متاثر یو. الله دې خوشحاله آباد ساتي، الله دې ول عمر ورکړي. یو جهان مننه. السلام علیکم. مړ د ښځې علاج نشم دی، د ښځې نه یارېږي مړه. استغفرالله استغفرالله، څه ګناهګار شوې ګناهګار شوې. مور مې د مور که داسې تعویض بله پرې وکړم که نه داسې تعویض ورندارې چې دې دواړو بلو نه به دې خلاص کړم، پته به هم دې لګي د دواړو. ته عاشق یې، ته ځان ته عاشق وې. د عاشق داسې وي که ته چېرته په ما عاشق وې نو صرف به دې زه خوښومه، خو ته عاشق نه یې، عاشق دړه یې. پس په نخله خندل مکاوه مړبه مې کې د سپوږمۍ خورې مړبه مې کې. تاسو خدای غر کړه ته به وایې که پولیس والا دې مفرور پسې منډه وایي. یا الله ته خیر وکړي، یا الله ته. علیکم السلام کې ملا صاحب په خیر علي ستړی مشي جوړ تکړه خیر خوشاله. شکر دی الحمدلله. صحیح بنې خوشاله خاصه وي خوشاله ما نه نه خوشاله څنګه خوشاله پیسر سره سدي مونتی دي صحیح را دي د څه شي لکه نه بس زغ مونتی نه دي خو ته مونتی دا یو خبره ده. زنده باد. الله دې بال را خوشاله اوسي کې ملا صاحب ډېر ښه انسان دی، د سره ما ډېر کار کړی دی او کما ته یاد یو تاسو ته یاد نه نو تیراوالی او ډرامه وا او د سره ما پکې کار کړو، ډېر مشهور ډرامه وا او اوسم خلک ګوري. وای اسمان ته ته خونه یورونه کې دومره ستره پوړی چا نه غوښتې و چې اسمان ته خط درې په دوه خو باندې ګورګورې نوم ونخلې ځان پوه کاوړ کې ځان اکاويستاو. بالکل اوسم خلک ګوري خو چې نو ماما ته پکې چا ویلو چې دا دې کې ولې کار کړی او نه هغه ما ته تاسو رنګو شو د جمنه چېرې وړ کې ته کنه دا پرې دوه پسې دغه کړی مې یاره پرې دی خو مې زه په خپل پرې دایم کو کې خیرم بیا غزما ماما وختو نصیبونو فیصله په اسمانونو کې کیږي. دا سره مو نصیب وګورئ. مشه زه خو د ماما یې مړه کاپ مې سره لګولو و ډرامه ډېره ښایسته ده و زه یې بار بار قسم نو هغه ډرامه ښه وه واقعي چې تا لیکلې ښه وه، تا بیا پروډوس کړې ښه وه، تا پیمنټونه ښه ورکړي خلکو ته او آوټ ډور دې پکې کړی ډېره ښه ډرامه وه تیراوال. ای خدای دې خیر کړه تو ښځو خاوند وې ای ته ته چا چې دوه ودونه کوه نو چې د خنزیر ټوپ مې لیدلی وي خو د خنزیر ټوپ مې ورته پورې نه لیدلی. ماما خو به کېږي تیراوال ډرامې خو خلک اوس هم ګوري او خوښوي یې، خو دا راته وایي ماما چې دې فیلډ کې دې څونه وخت شو؟ هسې مازلم خراب دی په دې کې تقریبا چاته خو به وی نه که نه او تا کې دا کار ته بیا حل وی نو تقریبا دې فیلډ کې زما 52 سال وشو. دا انسانیت دی. هسې هم څومره بده خبره ده که دا 52 سال ما خپل تجارت کړی وی اوس به زه هلیکاپټر کې راتلی او اوس هغه د موټر سایکل راغلی څومره دغه خبره ده. یاره ماما دا شکر دی پسې موټر سایکل خو راغلی که نه، دا خلک چې په سایکل نه راغلی. څه وخت کې که ستا یاد یې هغه وخت کې موږ مسلمانانو نه انسانانو نو زه به پی ټي وي له په سایکل ته م راتلم، مخکې به مې پچای لګولې وه هغې کې به ما سکرپټ ایښی و دومره سپېره و اوس خو ښه زه موټر سایکل شوی دی. زه دا هم ښه خبره ده ماما. دا راته ماما آغاز پی ټي وي نه کړی آغاز ما د ریډیو پاکستان نه کړی و 1982 کې او هغه زنګو کې مې زنګلی و 2 کاله. بیا 1974 کې فرمان الله جان الله دې ول ژوند ورکړي سینیئر پروډوسر جی ایم هم پاتې و، هغه بیا ریډیو نه بوتلم او ما ته بیا ډرامه کې کار راکو او لیډ راله راکو. په لیډ پوهېدم هم نه چې لیډ څه ته وایي که نه چې خو هغه یو ډرامه وه اګیوال اګی خرڅولو والا په هغې کې راله لیډ راکو او ریډیو کې ما 37 سال کار کړی دی. زه ستا ډېر لوی احسانمند یم دا تور زه چېرته پرېښودی شم ته ترنګ نه سمېږي هغه خبره چې کاکا خولې په سوک سمېږي. ریډیو داسې یو ځانګور دی چې کوم آرټسټ په ریډیو کې کار نه کړی هغه نشي وتی مخکې. دا یو د قدرت ته طرفه نه یو میسیج دی. بالکل ماما ریډیو یو داسې دغه دی
سټیج دی چې دې نه جوړ شي نو ان شاء الله مخبره به بوزي نو ټي وي کې د سونه وخت کار وکړو ټي وي کې اوس پورې لګیو لکه کار کوو کنه ټي وي کې اوس پورې لګیو خو بس ول چې پی ټي وي لکه ډېر خروانو خسته بیا څه وخت کې یو ټیر پانچر شو بیا بل پانچر شو بیا بیخي دوه چې پانچرېدو نو الله خیر کو بیا ورته ټیرونه ولګول نو اوس ګوره الله تعالی غفور رحیم دی د ارټسټانو کار پکې بیا روان شو پی ټي وي نیشنل کې ښه خبره ده ماما دې نه علاوه چې د فلم کې د کار کړی دی ډېر بد مې کړي دی ځکه چې دوکه شوی وم الله دې امتحان اولاد بیا وساتي یو کله چې زه نابالغ دغه وم نابلده وم تربور یو فلم تاغه وخت کې نوې پیدا که پیدا وي ما ته پته نشته تپوس مې ستا نه وکړی تربور یو فلم یې صنوبر خان د هغې ډایرکټر و او هغې کې چمچه وم لکه ما به هغه خلکو ته مې راشه دا وګورئ دا زما تصویر دی او دا زه مکمل پکې چمچه وم بیا بل فلم د لستوړي مار درویش صاحب الله دې وبخي ناشته ژوندی دی ویم خدای دې وبخي زه غلطه خبره خو نه کوم لکه ما دا خو نه دی ویلی چې کنه نو الله دې وبخي هغه ډایرکټر ولیکو ما جوړه نیمه وګوره بالکل یې نیغه ما روغ موټه ما بالکل واره روغ موټه کوټه بدر صاحب و یاسمین و دوی د خدای وبخي سره زمونږ هغه بیا بل یو فلم و شرنګ د بنګړو بنارسۍ او اخیری فلم الله دې تو ساتي دغه ارباز خان سره او بدر منیرو مسافر او بل بیا الحمدلله بیا بس ما یاره دا ډیر دي زه خدای ماما کار کوه فلمونو کې کار کوه دا خبره نشته دی او فلمونو خو جنی خو دغه وخت کې تربور فلم بلیک اینڈ وایټ و کنه بلیک اینڈ وایټ خو ډیر ښه فلم و صنوبر خان ډایرکټر او کمال کړو هغه کې امان صاحب او رب نواز صاحب شیلا خان و یاسمین و ډیر ښه فلم هغه کې بالکل ما یو ورځ فلم کتو نو ته به ګروخ کې او ما غمرګور ته مل د شینو ما دی وینه یاره مل والله چې دی هغه موږ په کې الله دې نه کې کچا جوارګر یو دا سه بار پټو مټو کې جواری مواری کیږي نو زه به ګاز یا 10 خوشې نه 10 خوشې اورا کنه سپیرو هغه وخت او سر دې خوش او سر خو نو هغه دی کې څوک چې څوکیداري کې نولې ونه کې آر2 کې الکه پولیس ته پولیس سره موږ ټولې تربیتر شو منګې ځان سره یې خې نو جانان دې خدای وبخي شکر دې مړ دې او چنګړ خان مو نو هغه وی چالکه پولیس راغو منګې راوړاندې کی نو مل کرړې ربا پهینا د مچوا ده او میګې د زول ورزینا کرړې ربا پهینا او د مچوا ده او میګې د زول ورزینا کرړې او د کرړې الکه قادری افضل خانو کټي ورکنو پدې چې پولیس را شو ګوري چې دا کدا کو ټنګ ټکور ګرم دی جوارګر دی هغه واپس شي څنګه چې واپس لاړ شي مونږ بیا جواره تلاش کو صبر به خبره وا هغه د عکاسي کړي وا د جوارګرو چې جواری خصیز نه دي شراب خصیز نه دي بدعملي خصیز نه دي ماما دا راته وایي چې تا خو په خپل आवाज باندې یو کیسټ مونږ لیدلې او ورېدلې مو او هغه ډیر خبره کدا کیسټ د پیدا کو نو اوسم د 100 پیدا کوم او هغه کته نه غواړي 100 روپیا زدار کو نه غواړم 200 در کوم خو چې تر راکیا کیسټ هغه زما خیال چې څوک سنگر و او بیا ما شوک دا کشور سلطان په عموم وا هغه سره ما یو بیا یو داسولو نو کدا کیسټ جره پیدا کو دا عظیم خان کړو کنه عظیم خان الله دې وبخي عظیم خان ډیر ښه دا کیسټ عظیم کیسټ هاوس او خدای دې وبخي ډیر ښه انسان عزیز خان بالکل مړه وی جو اچھے ہیں اور انسان کو اچھا سمجھتے ہیں هر سړی چې کوم دی خده خو کاغه بل ته په نظر وګوري اپ خپل خشي ماما ډیر مننه ستاره ډیر شکریا الله دې عزت وکا دا کوم خبرې چوکي نه الله دې خوشاله کا الله دې ګرانو قدرمندو ته دا خواسته ټیک ټاکرو تم خاص کر چې هغه داسې ټیک ټاک جوړ کړي چې کیسه وی چې د معاشري عکاسیو کې چې هغه خپل روان کول ته خوړان شدان چې تعالی ټلاس کې ننوزي او بیا کنه دا کار مکوي دانسونه مکوي دا څه غلط تغه مکوي ټول ته خواسته دغه څه ډرامې جوړیږي چې هغه د معاشري عکاسي کوي چې هغه راتلونکي نسل مونږ ګوري چې موږ پسې خو وي چې
چې دا نو چې خدای تاسو به خو باسي ماما تا خو ډرامو کې ډېر اسمه شي سره م کار کړي اکثر به ویلن راتلی دا والی نو کامیډي مم کړي دا ویلن یو څو ډرامې دي ناجایزه کې کنه استاد چې په سلطنت درانه قبضه کړی و او زه دې نه لیونه خو نه ما سوچ مې دا کولو یاره بابي نو ته څومره خزایي استاد خمار سترګې کله اثر سترګې دمو خیال کا چې پتا خله دې د ګورګوري نو ونخله چاغي کې خلکو زو بیا هم انشاء د خکار کړي دي نو لکه ټیسټ خو پکاري کنه ګوره د کاوي د تورې د شین د پيو د غوخي د چرګي الله دې موږ فارمي شرګونو ساتي کنه اسه ټیسټ خو پکاري کنه چې کم ټیسټ تعالی خوندري کې او ساته اب خلک اوس ته ماته دوه ته ولې ډرامې نه جوړې توبه دې وکړه نه جوړو ما ان شاء الله روان یو ډرامه لیکلی دا ناوی بزبو زمغه کې ماته من هیرو اغسته لا وای ما د سره بد څه کړی دي شیطان او دما بدمعشي دي ټوله خاور سره خاور کا والله يرونه يا فرحات تشاو چیرته ماشین خو نو چې غالي سره کولو زين ګورګرا نو اوس په دې عمر ما باندې ناوی بوزي په دې خپل ناوی به درځي نو بس کوي در بولې ته د مونږ خنه نشوینو دا سه نامي پکار دي چې اسلامي نامي وي معاشرتي نامي وي د خپل نامي وي چې خلک کېچ کی راکاږي ځان لا د ناو نوزي د ډولې نوزي د ودونو نوزي دا سه خدامه کې دی چې نو ناوي باندې سکه چې ناوي بوزي نه د کې دا سدي چې یو د زوی یو ته هغه د خځې سره تیار راغلی نو هغه به چې دا ناوي بزبو زم ته وته چې دا ناوي بزبو زم صلی الله دې داسې نامې نو ساتي شاګرد تو کسانې ډېر بدبخت کار داسې نامې سره الله دې کامیاب کا کوشش کوا څنګه دا بخوانی فلمونه راتلو لکه په اسلامیات باندې په خدغه باندې داسې سو کوي چې د خلکو سترګې لکه اوغړیږي اوس ګورو یو ډرامه شوی ودلته نشترال کې د سور سپین سړی په نوم باندې تاریخي ډرامه وا نو خلکو څومره چې ناس هغه جړل دغه زمير بیدار کو زموږ معاشره مونږ خلک ډیر په ګډوډ روان شو د موبایل دنیا تباہ او برباد کا د موبایل مونږ د خپلوانو نه جدا کو کارډونو نه جدا کو ناس ته پاس نه جدا کو کور کې شپږته کسان ناس ټول په ځان اخته موبایل لاس کې نیولې دا انسانيت ته یار شرمېږي چې پروتو ور کو تستر کې واخې خو تستر کې الله دې خیر کې الله دې رحم وکي نو دا څه پیغام دې کتون کول ورکه بس کتون کو ته پیغام دار چې خپل الله سره رابطه سي مانو کې وساتئ خپل پنځه وخت مونږ کوي نیتونه خکې عمل خپل خکې نو الله به تاسو ژوند خش هم دا دنیا هم را روانه ډیره مننه ډیره شکریا دا زمونږ شنو ماما چې تاسو خپل خبرو کې دې زما به حد خوخته الله دې دل جون ورکی دل خدای صحت ورکی او خدای دې اسم نه کوي او ډیره مننه ډیره شکریا زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او وی ګورئ دا کم چینل له خلا ټي وي خلا ټي وي دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ وګورئ ان شاء الله دې کې به تاسو معلوماتي پروګرامونه مو خوي والسلام الله مبارک لره خدا به تاسو باندې زما کرزي کدا چینل تاسو سبسکرایب نکو ډیره مهرباني السلام علیکم السلام علیکم ګورګورې توبه مینه کوم توسره